बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 7 साइंस थे यूनिट नंबर 7 यानी नवे यूनिट दगه यूनिट नोम ده सॉल्यूशन د सॉल्यूशन په اړه کې موږ خبرې کوو سولوشن د کم څه نه جوړیږي کلاس 6 ساينس کې ماشومان تاسو ویل دي چې سولوشن چې هغه موږ څه ته وایو یعنی داسې یو سیس چې هغه کې سسیزونه چې حل شوي یو د موږ حل شود او یو د موږ حل وایو نو دغه د چې موږ سولوشن وایو وس سولوشن څه ته وایي د دې اگزامپل بیا د دې ډیفینیشن په دې کې کم سیزونه نه غوښتل تاسو تفصیلا باندې موږ وګورئ کېږي اول بسر راغسته سولوشن چې سولوشن څه ته وایي فار ایگزامپل لکه لیمن جوس دی لیمن جوس مطلب څه دی چې لیمبو دی لیمبو تاسو راوالئ دا غي سره تاسو میلاو کې شوګر چینی او د لیمبو د جوس چینی دا تاسو حل کې په واټر کې نو په واټر کې دا بالکل حل شي ټیک شو نو اوس د دې درې وانو د سیزونو د میلاپ نه چې کم سیز جوړیږي نه هغې ته موږ وایو سولوشن اوس دا سیز تاسو کوي تاسو ته پته لګي چې دا زه اوبه څښم نو په دې کې چې کومه تاسو چینی حل کړله نو هغه چینی په دې کې ورکه ده ټیک شو بیا په دې کې چې کوم لیمبو اوبه چې کومې دي هغه به کې تاسو ګورئ تاسو ته پته نه لګي خو صرف د ذایقې نه پته لګي نو د دې درې وانو د میلاپ نه چې کم سیز جوړ شي هغه ته مونږ وایو سولوشن نو سولوشن کې د ټولو نه ضروري سیس چې هغه کم یو دی هغه دی اوبه چې اوبه پکې نه نو دغه ته چې مونږ سولوشن چې وایو وته خو په سولوشن کې د ټولو نه اهم سیس چې دی هغه اوبه دي ډیفینیشن لیکل دی چې homogeneous mixture of two or more substances is called solution چې تاسو میکسچر جوړ کړئ د دوو یا د دوو نه زیاتو سیزونو خو دغه میکسچر چې داسې هوموجینیس ډیر شی مطلبونه کېدای شي خو زه به د یو دا وایم چې هوموجینیس میکسچر مونږ دې ته وایو چې تاسو یو سیز راوالئ په بل سیز کې حل کړئ او دا یو سیز پکې بالکل غیب شي اړو پته نه لګي نو دې ته هم تاسو هوموجینیس میکسچر چې دی هغه ته ویلی شي نو چې تاسو یو هوموجینیس میکسچر جوړ کړئ د دوو یا د دوو نه د زیاتو سیزونو او په هغې کې هغه یو چې دی بالکل حل شي ورک شي غیب شي خو ذایقې پاتې شي خونې پاتې شي نو دغه ته موږ څه وایو سولوشن ورته وایو نو امید کوم په دې به تاسو پوه شوي اوس پارټس یعنې د سولوشن څو حصې دي سولوشن د کومو سیزونو نه جوړیږي نو یاد ساتئ د سولوشن زموږ سره دوه حصې دي یو حصه چې دا هغې ته مونږ وایو سالونټ او دویمه حصې ته مونږ وایو سلوټ یعنی سلوشن د څو سیزونو نه جوړیږي د دوو نه یو د سالونټ نه یو د سلوټ نه سالونټ باندې ځان پوهوږئ سالونټ چې دی دا ټکی مونږ استعمالوو د اوبو دپاره اوبه چې دي زموږ سره په دنیا کې یو بهترین سالونټ دی یعنی ډیر زیات سیزونه داسې دي چې هغه په اوبو کې حل کیږي د اوبه چې څنګه کم سیزونه حل کوي نو د په شان بل داسې سالونټ نشته چې هغه دا سیزونه چې دی حل کړي نو سالونټ مونږ وایو حل کولو والا څوک دی اوبه دي بیا دی سلوټ مونږ دې ته وایو چې کم سیز حل کیږي هغې ته مونږ وایو سلوټ آسان اگزامپل زه راوالم تاسو اوبه راوالئ په دې کې تاسو چینی حل کړه نو دا اوبه چې دي دا سالونټ شو دا کومه چینی چې پکې تاسو حل کړه دا سلوټ شو نو سلوټ موږ څه ته وایو ا سبسټانس دیٹ ډیسولوز هغه سبسټانس چې هغه حل کیږي and is present او دا موجود دي in less amount په لږ مقدار کې is called solute دې ته سوی سلوټ یعنی هر هغه څیز چې هغه حل کیږي او هغه په سولوشن کې په لږ مقدار باندې موجود دي نو دغه ته موږ څه وایو سلوټ ورته وایو بیا زموږ سره سالونټ دی نو ا سبسټانس in which solute dissolves and is present in large amount سالونټ مونږ دې ته وایو هر هغه څیز چې په هغې کې سلوټ حل کیږي ټیک شو سالونټ ما تاسو سالونټ څه ته وایي دا چې دی اوبو طرف ته اشاره ده یعنی سالونټ څه ته وایي چې کله په دې کې یو څیز حل کیږي هغه حل کېدو والا څیز ته مونږ څه وایو سلوټ ورته وایو او دا په ډیر مقدار باندې موجود دي دا سالونټ نو دا زما سره څه دی دا سالونټ دی نو سولوشن زما سره د دوه حصو نه جوړلی یو د سلوټ نه یو د سالونټ نه سلوټ هر هغه څیز دی چې هغه به حل کیږي دا به په لږ مقدار باندې موجود دي سالونټ چې دی دا به حل کول کوي دا به زما سره په ډیر مقدار باندې موجود دي اوس د دې اگزامپل یې ډیسې کوئ اونلی اگزامپل ما راغستی دی د ټینکچر آف آیوډین ټینکچر چې ورته موږ وایو کله چې تاسو دغه ته لاړ شئ ستاسو ځای زخمي شي تاسو ډاکټر کلینیک ته لاړ شئ نو هغه به ټینچر ولګوه نو هغه ټینچر اف آیوډین دا څه نه جوړي دا آیوډین نه جوړي اوس دا زما سره سولوشن یو اگزامپل دی دوی چې چلو کی دا آیوډین نوالي دا په څه کې حل کی په الکوهل کې نو دا الکوهل چې دی دا زما سره څه شو دا شو سالونټ دا د اوبو په شان دی
ټیک شو. او د آیوډین پکې څه شو؟ دا پکې شو سلوټ. نو دا آیوډین چې دا زما سره حل شي په څه کې؟ په الکوهل کې. نو دا زما سره سلوټ او سالوینټ د سلوشن دواړه حصې پوره شوې دلته کې. نو دا زما سره ټینچر چې دی هغه جوړي په آیوډین کې. بیا پیزي ډرینکس ته پیزي ډرینکس مونږه کوکا کولا پیپسي وغیرہ چې کم سي زک کوي، مطلب تاسو کله کولا او کې پرشر کې بیا زک شانتي وکي دغه ته مونږه پیزي ډرینکس وایو. دا څنګه جوړي شي کوی؟ دا جوړي د کاربن ډای اکساید نه او د شوګر نه. ټیک شو. شوګر راولي دا بس کې لګي په واټر کې او د دې سره کم ګیس میلاو کې کاربن ډای اکساید. نو دا واټر چې دی دا زما سره سالوینټ شو او دا کاربن ډای اکساید او دا شوګر چې دی دا زما سره شو دا سلوټ شو. نو د سلوشن دواړه حصے مکمل شوې، سلوټ او سالوینټ میلاو شو، مالې په بدل کې پیزي ډرینکس راکو. نو دا زما سره څه دی؟ سلوشن دی. بیا ګولډ دی. ګولډ مونږ سرو ته وایو، یعنی دا کومه جیولری چې دا is alloy of 80% and 20% of silver. مطلب دا دی چې کلم ګولډ نه چې موږ مختلف قسم زیورات جوړو صرف د سرو نه، هغه ډېر زیات نرمي. نو د دې د سخوالي دپاره موږ پکې چاندي میلاوو 20%. ټیک شو چې 100% خبر تاسو کوئ نو په دې کې تقریبا 20% سلور میلاو شي چې د دې نه چې کم زیورات جوړیږي چې هغه لکوټي کلکی پاکي لکوټي ریجیډیټي. ټیک شو. نو ګولډ او سلور چې دی دا مونږه میلاو کړو. ټیک شو. او د دې سره سره چې دی مونږه نور سیزونه چې دی هغه هم د دوی سره میلاو هو. نو په دې کې به زه ویم چې دا ګولډ ما تاسو ته دلته کې وویل چې دا سالوینټ چې دی دا به زما سره په ډېر مقدار باندې. ټیک شو. دا ګولډ مونږه ولیکو نو د دې مثال زما سره سالوینټ شو، دا زیات دی. نو په د دې نه زیاتوالي پته لګي چې دا ګولډ چې دی دا زما سره سالوینټ دی. او سلور یا چې کم نور کم میټل دی کم چې د سخوالي لپاره موږ استعمالو کله چې د زیورات جوړیږي نو دغه زما سره سلوټ شو. نو په دې کې د سلوټ او د سالوینټ دواړه حصې مکمل شوې نو دې ته هم موږ وایو سلوشن. ها یو پیر د خلاصو کوم وګورئ چې کلاس 7 ساينس موږ شروع کوو. په دې کې یونټ نمبر 7 دی، دا غي نوم دی سلوشن. سلوشن څه ته وایي؟ سلوشن موږ دې ته وایو چې دوه یا د دوه نه زیات سیزونه موږ میلاو کوو نو هغه ته چې موږ سلوشن وایو. خو دغه زما سره سي دا به هوموجینیس میکسچر. د سلوشن بیا دوه حصې دي، یو ته موږ سالوینټ وایو بل ته سلوټ وایي. سلوټ هر هغه څیز دی چې هغه حل کیږي او دا په لږ مقدار باندې موجود دي نو هغه سلوټ دی. سالوینټ کم چې په ډېر مقدار باندې موجود دي او دا حل کول کوي. د دې اگزامپل بیا موږ وایو ټینکچر اف آیوډین، چې آیوډین د زخم صفا کول لپاره چې کوم ټینکچر استعمالیږي. آیوډین موږ راولو په الکوهل کې حل کوو، نو الکوهل چې د سالوینټ دی آیوډین لږ سلوټ شو. بیا پیزي ډرینکس ته چې موږ واټر راولو په واټر کې کاربن ډای اکساید او شوګر میلاو کو. ټیک شو. نو دا کاربن ډای اکساید واټر دی مثال سلوټ شو او دا واټر چې دی نو دا زما سره سالوینټ شو. دا غنه علاوه ګولډ چې د ګولډ نه موږ مختلف قسم زیورات جوړو نو د دې سره موږ سلور او نور میټل میلاو هو. نو دا ګولډ چې د کلی ویل کی یا د دې سره نور میلاو هی نو د مثال زما سره سالوینټ شو. او دا سلور او دا کم نور میټل چې دی نو دا زما سره څه شو؟ دا سلوټ شو. نو په دې طریقه به دا چپټر چې تاسو وایي د سلوټ او د سالوینټ په باره کې موږ مزید ځو. د دې اگزامپل چې دی هغه به موږ پړاوو. که په دې پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ، په کمنټ کې ماته ووایئ، که نه پوه شوي نو بیا هم ماته ووایئ چې څه کمی به شی چې هغه پوره کړو. تھینک یو ډېر مننه.